خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د افغانستان اسلامي امارت د اوبو مهارولو او مدیریت لپاره قوي هوډ لري او دا یې له لومړیتوبونو څخه دی. په تیرو 2 لسیزو کې د جګړو، سیاسي او اقتصادي بېثباتۍ، اقلیمي بدلون او ورځ تر بلې زیاتېدونکی نفوس هغه لاملونه وو چې افغانستان یې له سختو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. نو اوس اړتیا ده چې د هېواد ځان بساینې، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره اوبه مهار او په دې برخه کې پراخه پانګونه وشي. په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د تیر یو کال په بهیر کې کوټلي ګامونه اوچت کړي دي. د روان لمریز کال په لومړیو کې الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د هېواد په شمال کې د آمو پر سیند د قوشتېپې کانال د چارو پیلېدل چې په یوه ثانیه کې 650 متر مکعب په اندازه اوبه د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو ته انتقالوي او 15,50,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. دغه راز الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال په اسد میاشت کې د کجکي بند دویم فاز پرانیست چې د برېښنا ظرفیت یې له 50 میګاواټه څخه 150 میګاواټه ته لوړ شو او ورسره لسګونه زره هکتاره ځمکه هم خړوبیږي. پر دې سربیره څه موده وړاندې الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د نیمروز ولایت چهار برجک ولسوالۍ ته سفر وکړ چیرې چې د کمال خان بند موقعیت لري. د یاد بند چارې او پاتې کارونه یې له نږدې وکتل چې د چارو په بشپړېدو سره به 50 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه 1,40,000 هکتاره ځمکه به خړوبه او شاوخوا 9 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. همدارنګه د کابینې او اقتصادي کمیسیون په ناستو کې د هېواد په کچه د هغو لویو بندونو چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي د اوبو او انرژۍ وزارت په مشرۍ کاري ټیمونه ټاکل شوي ترڅو د یادو بندونو د ترسره شوو او پاتې کارونو او لګښت په اړه راپور ترتیب کړي. له هغه وروسته یې د کارونو د پیل لپاره د تخنیکي کمیټو له لوري هر اړخیز جامع کاري پلان جوړ ترڅو په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي چې ښه مثال د شاروس، چک، بخشاباد او د پاشدان بندونه دي. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال.